د احمدشاهي عوض له نامه څخه ښکاري چې دا تاریخي ځای لوی امپراتور او د افغانستان بنسټ ایښودونکي احمدشاه بابا د مسافرو او سیمه ییزو خلکو لپاره د پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره په 1169 هجري قمري کال جوړ کړی دی. دا سرپټی حوض د سپین بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. د یاد حوض سره نږدې یوه لویه کلا، د اوبو څاه او یوه چاردیوالي هم موجوده وه، خو په هېواد کې اوږدو جګړو، طبي پیښو او نه پاملرنې له منځه وړي دي. مګر له دې جملې څخه راپاته یو تاریخي سرپټی حوض په دې وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترمیم او په مسلکي ډول رغول شوی دی. د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا پر دغه حوض باندې 8 میاشتې ترمیماتي چارې د وزارت په مالي لګښت روانې وې. د کندهار په اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور څپاند وایي دا مهال تر 100 زیات تاریخي ابدات، مقدس ځایونه او نور ورسره ثبت او په دې ډله کې 10 ځایونه یې رغولي دي. کندهار چې یو لرغونی ولایت دی او په سلګونو تاریخي ابدې پکې موجودې دي چې له دې جملې څخه تر 100 زیات تاریخي ابدې، تاریخي مقدس اماکن، سمڅې، دالانونه او باستاني ساحې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ثبت او راجستر دي. او په نږدې څو کلونو کې تر 10 پورې تاریخي ابدات، تاریخي مقدس اماکن یا جامعګانې، برجونه دغه ترمیم شوي دي. یعنې تعداد یې تر 10 پورې رسیږي چې په نږدې څو کلونو کې د هغویو هغه اساسي ترمیماتي چارې بشپړې شوي دي. د ښاغلي څپاند په قول یو شمېر نور مهم تاریخي او لرغوني ځایونه یې هم د رغېدو او ترمیم لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي دي چې په نږدې راتلونکي به یې کار پیل شي. اطلاعات او فرهنګ وزارت په کندهار کې یو شمېر نور ابداتو، تاریخي ځایونو د رغولو پلانونه هم لري چې انشاءالله راتلونکي کې به د هغویو هغه اساسي ترمیماتي چارې راپیل شي چې ځینې تقریبا تر 7 پورې هغوی ورته پیشنهاد شوي دي چې دغه له جملې څخه به ځینو تاریخي ابداتو د رغولو کارونه عملا راپیل شي. دا چې تاریخي ابدات د وخت په تېرېدو سره زړیږي او هغه خپل استقامت د لاسه ورکوي، نو اړتیا ده تر څو هغه په اساسي ډول ورغول شي. نو اطلاعات فرهنګ وزارت هوډ لري تر څو د تاریخي ابداتو د اصولو مطابق هر تاریخي ابده په خپل ثبت باندې ورغوي او تر څو د تخریب او له منځه تلو څخه وژغورل شي، چې هیله شته تر څو راتلونکي کې نور په کندهار کې لرغوني ځایونه، تاریخي آثار، کلاګانې، سمڅې او نور آثار ورغوي. او د خلکو څخه هم غوښتنه لري او چې د هغویو د دولت ترڅنګ د هغویو ساتنه وکړي، د خپلو کلتوري میراثونو ساتنه وکړي او څوک پرې نږدي تر څو هغو ته زیان ورسوي، تخریب یې کړي، یا یې قاچاق کړي، یا یې له منځه څخه یوسي. ډېره زیاته مننه. ویل کېږي چې لوی احمدشاه بابا د یاد ذخیروي سرپټي حوض سره هممهاله 2 نور ورته حوضونه هم په کندهار ښار کې حضرت بابا په سیمه کې جوړ کړي وو چې د معمارۍ سبک او جوړښت یې ځانګړی تاریخي ارزښت لري.